دې سړی ښه زندګي تېره کړي، خو حد اقل په د خپلو همسایګانو غم باید د سړي سره وسره وي. پروا نه لري یو ورځ د سړی خپل په کور کې ډېر کمه ډوډۍ وخوري، خپل همسایګانو سره دې یو احسان وکړي. دا ګورئ زموږ په دې کلي کې یقیني درته وایم چې ما ته د دې کلي ما ته خپل شخصي حال راغلی دی د دې کور اوسه چې موږ مولوي صاحب قسم په الله کې د ماښام ډوډۍ لرو. خو دا زموږ کلی ډېر آباد کلی دی، ما ته حال راغلی دی. دی نه چې درواغ وایي، یا ولاکه درواغ وایي چې مولوي صاحب زه د خپل بچیانو د کفالت شی نه لرم. نو زموږ او ستاسې دپاره لازمه ده پر ما باندې هم فرض ده، ګورئ پر ما هم فرض ده، پر تاسې هم فرض ده چې د دغه همسایګانو د دغه غریبانو د سړي باید خیال د سړي سره وسره وي. سړی دا زندګي څه کوي چې ته پر مشرک او مغرب باندې وروره د پیسې ووروې، اصلا د خپلو همسایګانو غم باید د سړي سره وسره وي. ما درته وویل ما ټوله خلک ډېر غټ غټ شیان نه غواړي. ما څه بله ورځ زما یو ملګری دی حاجي داود حاجي صاحب نومېږي، زما څه پوښتنه وکړه د یو چا په باره کې چې پلنکی سړی وایي چې زه غویی حلالوم. وایم ما ورته وویل چې ته غویی حلالوې، د غویی حلالېدل ډېر اجر و ثواب لري، خو غټه صدقه ده. لیکن در دې غویی در حلالېدلو دي چې دا پیسې راواخې 10 راشنه ځینې جوړ کړي او ډېرو مستحقینو کسانو ته ډېر سپید پوشه خلک چې ظاهرا سوالګر نه دي، سوال نه کوي، ضرورت یې د کور ده، چې د هغو د کور ضرورت ورباندې پوره کړي، دا به در دې غویی در حلالېدلو ډېر اجر وي. نو زما ورونو موږ ته د الله دین موږ ته دا ځای موږ ته راښیي چې په تاسو کې باید چې رحم وي، شفقت وي، مهرباني درکړي د الله د بندګانو او خصوصا د خپلو همسایګانو د خپلو قریبانو دوستانو باید سړی لږ پوښتنه وکړي. پروا نه لري دا چې سړی د یو چا مخ ته 1000 روپۍ راوباسي، یو چا ته یې ورکړي 2000 راوباسي، 5000 راوباسي، دا یقیني دونه اجر نه لري لکه ته چې خپل ضمیر دې ویښ سي او د یو خپل همسایه او د خپل قریب او د دوست پوښتنه وکړي چې د ده کاروبار اوس څنګه دی، ګزاره یې کېږي که نه کېږي. دا خلک چې پیمنټونه کوي کله په سود باندې اخته سوي، کله په نورو ناروا باندې اخته سوي، اکثره بعضې خلک د مجبورۍ څخه اخته ځي. نو دا خلک پر موږ باندې حق لري زما ورونو. حد اقل نن د جمعې د لمانځه په دا مجلس کې تاسو دا واده وکړي چې موږ به په خپل کلي کې حد اقل د 2 کورو پوښتنه به زه کوم، او دا هم نه ده در باندې لازمه چې خامخا دې سړی یو چا ته یوه ګونۍ اوړه وراوړي. د یوې شپې کفالت خو یوه الله جل جلاله خو ته دا ویلی سي چې الله ما یوه شپه دا کار کړی وي، 2 مې وکړي، 5 مې وکړي. که د سړي دا ټوله میاشتې په وس باندې پرې دا خو نور علی نور دی. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګي مطابق را نصیب کړي.